سلامونه د امریکا غږ د لیدونکو مینوالو د کرکټ مینوالو د افغانستان د کرکټ مینوالو د رحمان الله ګربز مینوالو افغانستان په سیمه فاینل پورې ځان ورساوه. په سیمه فاینل کې بخت ورسره یاري ونه کړه او تاسو به نړیوال جام کې لیدلي وي چې افغان لوبغاړو څنګه لوبه وکړه. ګربز ډېره مننه. پوهېږم ستړي به یاست، بې خوبه به یاست. هغه یو خو هغه تلویزیون کې چې مونږ ګورو او یو د تلویزیون د پردې نه شاته چې ستاسو ژوند دی تر دا څو ورځې چې زه تاسو سره وم دا ټول لیدل. راځئ له همدې راپیل کړئ چې نړیوال جام څنګه سفر و د افغانستان لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټولو نه مخکې ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې، او بعد د سلامه ټولو ته د دې لوی بریاوې مبارکیانې په دې ورلډ کپ کې. او بالکل مونږ ونه شول کولی چې فاینل ته لاره پیدا کړو، فاینل وګټو. خو د افتخار خبره دغه ده چې افغانستان په ډېر کم وخت کې تر نړیوال جام تر سیمي فاینل پورې ځان ورسوه. نو دا واقعا د افتخار خبره ده، نه یوازې زمونږ لپاره، د ټولو افغانانو لپاره او په اورال کې د کرکټ د تاریخ لپاره. که وګورئ څومره د کرکټ پوهان چې دي نن سبا په افغانستان باندې خبرې کوي، په ګوربز باندې خبرې نه کوي، په راشد باندې دومره خبرې نه کوي، په بل باندې نه، او افغانستان یادېږي. نو دا د ټولو افغانانو لپاره د افتخار خبره ده. الحمدلله ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. او بله خبره چې مهمه ده، هیوادوال به هم شاید په دې باندې خوشحاله وي، په دې پرفارمنس، د لوبغاړو پرفارمنس باندې. نو انشاءالله چې راتلونکي کې به هم کوشش کوو چې دغه شانته خوشحالۍ او لوبې د افغانستان لپاره وکړو. یعنې په عمومي ډول یو کامیابه سفر، یو بل نړیوال جام و چې افغانستان پکې یو کامیابه سفر درلود. الحمدلله قسم تیر کالم زمونږ ډېر یو ښه سفر و د نړیوال جام. پنځه که تر څوم دی خلکو زمونږ نه دومره توقعات نه وو په 500 ورځې لوبو کې. دوی ویل چې دوی د 100 ورځې لوبغاړي دي، خو مونږ خلکو ته وښودله چې نه یوازې مونږ د 100 ورځې، مونږ د 500 ورځې هم لوبغاړي. هغې کې هم زمونږ افغانان ډېر خوشحاله ول. افغانستان نوم هم الحمدلله خلکو ته وښودو چې مونږ د چا نه کم نه یو. په هغې کې چې مونږ کوم ټیمونه ټارګېټ کړي وو هغه هم ووهل، او په دې ټورنمنټ کې چې کوم ټیمونه مونږ ټارګېټ کړي ول او غوښتل هم چې ووهو هغه هم ووهل. دې نه غټه د افتخار خبره نشته. استرالیا رقم ټیم چې مونږ په تېر نړیوال جام کې ډېر زورولي وو. ما هم همدا خبره کوله، کوم ټیمونه چې هلته بد شوي وو دلته ګیر شول. یوازې 2 ټیمونه دي تر اوسه رانه پاتې دي نړیوالو لوبو کې، تر اوسه نه دي ولي. هغه چې یو ساوت افریقا دی چې مونږ یې پرون مونږ نه لوبه وګټله، او یو انډیا ده. خو انشاءالله چې دا ورځ به هم لرې نه وي، ډېره ژر به راشي. افغانستان 4 لوبې په ګروپي سټیج کې وکړې، 3 لوبې په سوپر 8 کې او یو د سیمي فاینل 8 لوبې وي. تاسو ته پکې ډېره خوندوره لوبه کومه وه؟ خوندوره خو د نړیوال جام هره لوبه خوندوره وي. چې نړیوال جام په نړیواله سطحه لوبه کوي، اول از لوبغاړی دا زمونږ چې کله ماشومان وو زمونږ یو ارمان دی چې د افغانستان نمایندګي به په څنګه طریقه کوو. کاشکې یو د افغانستان نیشنل لوبغاړي سره ماکس اخیستی وای، کاشکې لیدلی وای، کتلی وای. بیا داسې ورځ راغله چې د افغانستان نمایندګي په نړیوال جام کې پخپله کول، دا یو ډېره د افتخار خبره وي زما دپاره، زما د فامیل لپاره، او اورال کې ټول د افغانانو لپاره. هغه هم بیا په داسې طریقه باندې چې ټول نړیوال در باندې خبرې کوي. او بله خبره، ټیمونه خوشحالیانې خو ټولې وې، خو د استرالیا او د بنګلادیش کومې خوشحالیانې چې وې دا یو جدا خوند و. بنګلادیش نه موږ مخکې لوبې ګټلې دي، خو بیا هم استرالیا خوشحالي دغه شانتې وه چې ټولو خلکو ته پته ده چې ولې موږ خوشحاله وو او ولې موږ دومره سلیبریټ وکړو هغې لوبه باندې. بنګلادیش خوشحالي په دې زیاته وه چې هغه لوبه هم ډېره سخته وه، پیچ هم ډېر سخت و، موږ رنزونه هم دومره ډېر نه وو کړي، خو بیا هم مونږ وکولی شول چې خلکو ته وښیو چې زمونږ یو داسې ټیم دی چې په هر رقم حالاتو کې د هر چا نه میچ ګټلی شو. او هغې سره زمونږ کوالیفای سیمي فاینل ته وشو. هغه خو واقعا ډېره د خوشحالۍ خبره. خو زه اورال کې خبر چې خوشحاله کړم ډېر زیات، استرالیا لوبې ډېر زیات خوشحاله کړی وم، او احساساتي چې ډېر زیات کړم، او د بنګلادیش لوبې. همدغه خبره مې کوله. تاسو چې کله په میدان کې یې یو ویکټ کیپینګ کوئ او یا بیټینګ کوئ، که ویکټ اخیستل کېږي که بل، هغه د یو لوبغاړي په صفت خپل احساسات څرګندوئ. خو د بنګلادیش په خلاف کې چې ژوبل شوې، د میدان نه د باندې چې ووتی، یو متفاوت ګربز مونږ ولیدو. هر بال کې هغه سکرین به په تاسو راته حتی یو ځای کې معلومېږي سر په دیوال باندې وهئ. دومره احساسات، دومره ده که فرق یې میدان کې لوبه لیدل او د میدان نه د باندې.
زه پوهېږم دا زمونږ هېوادوال هم کله کله چې احساساتي کېږي، ما د دوی احساساتو ته سلام. زه پوهېږم زه په ګراونډ کې چې کله یم تر اول بال نه تر اخره باله پورې چغې وم، خو زما په مرۍ باندې هېڅ اثر نه کوي، هېڅ اواز مې نه بدلېږي. او بله ورځ چې کله د لوبې نه ووتم بار لاړم، یو 20 اوره خلي باندې ناست وم، نو زما مرۍ او زما ټول وجود لاسونو په کار پرې ایښی، تر اوسه پورې زما مرۍ ځای ته نه دی راغلی د بنګلادیش لوبې سره. نو زه چې کله بار کېناستم ما ته ښکارېدل د هر یو بال سره ما ته داسې یو عجیب احساس کېدو، که ویبایلو که دا داسې وشي، سیمه فاینل نه به بار شو، سیمه فاینل ته به دننه شو، دا وشي که دا کس اوټ شي، یعنې په یو بال کې به 100 کسه خبرې ما ته ذهن کې راتلې. نو د هر یو شي ته به مې سوچ څوک غلط فیلډینګ وکړو، چا غلط بال وکړو، دا دلته ولې داسې وشول، دا دلته ولې داسې ونه شول. یعنې کله چې ته بار ناست یې تا ته هر څه ډېر ښه ښکاري. او زه چې کله بار ناست وم دا زما د ژوند تر ټولو سختې شېبې وې. ما سوچ وکړو چې که پښه مې ماته م وای زه باید راوتی نه وای، هلته باید ولاړ وای، خو دلته د دومره سختي په خدای یقین وکړه چې په ما باندې نږدې زړه حمله راغلې وه، دومره سخت خراب شوی بیخي هېڅ مې زړه ته نه، یاسې په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. زه کله داسې ناست نه وم، داسې لوبه مې داسې هغه کې نه وه کتلي چې بیا په داسې مهم ځای کې زه زما پښه ډېر زیات درد کولو، ډېر کوشش مې وکړو چې ځان را کنټرول کړم، خو نه کېدل ته، ځکه ما ته پته وه که زه ودرېږم د افغانستان په تاوان کېږم، بال پسې به منډه نه شم وهلی، بال به نه شم رانیولی، هغلته یو رنز ډېر زیات ضرور و. نو د دې دپاره مې بهتره وګڼله چې زه باید بار لاړ شم تر څو اسحاق راشي چې یو 2 رنزه را بچ کړي د ټیم دپاره به هم فایده وي. نو هغه میچ ډېر خطرناک میچ، ډېر احساساتي میچ. په هغې لوبې کې ژوبل شوی، پښه مو هم ژوبله شوه او اوږه مو هم ژوبله شوه. دغه د لوبغاړي دغه مشقتونه، دا زحمتونه دا ډېر مینهوالو ته نه ښکاري، او کله ناکله خو داسې وي چې وایي که ته ژوبلې کار سې چې میدان ته راځې نو باید ښه لوبه وکړې، مینهوالو ته به ښودی. اوس مو صحت څنګه دی؟ پښه او دردونه ارامه شوي دي که لا هم دردونه شته او نه دي ارام شوي؟ والا د مینهوالو هر خبره ته زمونږ پوره احترام او مینه. پوهېږو دوی غواړي هر وخت مونږ ښه لوبه وکړو او مونږ هم غواړو هر وخت ښه لوبه وکړو، څوک نه غواړي چې خرابه لوبه وکړي. او اسپیشلي افغانستان لپاره چې لوبه وي مونږ وایو چې مونږ هر څومره سختي باید وي خو چې د افغانستان لپاره ښه لوبه وکړو. که زه درته وایم چې د ټورنمنټ د شروع نه را دېخوا زما ملا کې ډېر درد، د هر میچ نه به مخ په ګولۍ خوړی او بیا به زه میچ ته راتلم. ما ته ډاکټر ویلي مو، یعنې ډاکټر زه په زوره باندې ما یو داسې ټایم راغی چې ما ویل چې یار نور نه کېږي، ورته ووایه چې بس همدې ځای بیا به چې شپې راغلم کوټه کې به مې سوچ کوو چې یار څومره غټ اپورچونټي د افغانستان لپاره، د افغانستان ټوله خوشحالي ستا په لاس کې کېدی شي، نو ته باید ولې ونه کړي. نو د افغانستان لپاره خلکو قربانیانې ورکړې، ځانونه یې مړه کړل، زمونږ صرف دردونه په ځان باندې نشو تېرولی. دا هغه سوچ او دا فکر سره بس راتلم. نو پرون میچ کې کله د بنګلادیش میچ کې زه 2 ځلې خوږ شوم، یو ځل زما مټ ولګېده، اوس هم ډېر زیات ژوبل دی، بیخي مټ مې جګېږي نه، او یو ځل زما پښه ولګېده او د ملا دردونه مې ډېر زیات ول. نو ما د هر میچ نه مخکې به ما 4 هغه سټرانګ پین کلر خوړل، داسې پین کلر به ما خوړل چې هغه ما ته به ډاکټر وویل چې ته ځان څنګه مانج کوې، دا چې یو خلک وخوري سر باندې چکر راځي او باید ویده شي ارام وکړي، ته 4 خورې او بیا لګیا یې 20 اوره بیټینګ او 20 اوره کیپینګ، او دا ته څنګه مایل ته بس راکوه چې هر څنګه یي. زه به چې ګراونډ ته وتمه په خدای یقین وکړه زه به داسې نشه غوندې وم، داسې ځکه چې نه کېده که ګولۍ مې نه خوړلې نه کېده، که ګولۍ به مې خوړلې هلته به په ما باندې بیخي ډېر بوج راتلو، ځکه زما بډي داسې عادت کړې ما په ټول ژوند کې ګولۍ نه دي خوړلې. څومره به په ما تب به راغله، هغه نه بیماریانو په وطن کې به تب دا یو شی او بل شی به راغلل، هغه ما به دې نه ستنه او تبې به ما ګولۍ نه خوړې، ما ځان بډي داسې عادت کړی وه. خو دلته مجبور شوم که ستن به مو ووهله به م که ګولۍ به مې خوړلې به م، ځکه چې بله طریقه را سره نه وه. یوازې سوچ او فکر همدغه و چې که خدای کول چې د افغانستان لپاره یو لږ څه وکړم او د افغانستان خلکو ته خوشحالي ورکړم. خو الحمدلله په خپل ځان باندې، په خپل ټول ټیم باندې، په ټولو لوبغاړو باندې افتخار کوو. ټول افغانان به شور چې په ټول افغانان به افتخار کوي چې په کم ټایم کې او دغه شانتې پرفارمنس کول او افغانستان نوم یو بل مقام ته رسول. نو کېدای شي دا زمونږ د سختیانو برکت هم وي او د شاه د پردې نه د هېوادوالو چې دوی مونږ ته دعاګانې کړي دي، هغه هېوادوال مونږ خو هر څه ګورو، داسې نه ده چې مونږ ته ښکاري.
چې دوی خوشحالیانې کول او دوی خفګانونه کول، دا ټول د ستایلو وړ دی او موږ هر څه ګورو او د دوی ټولو نه مننه کوو او الله د دوی راته هر وخت خوشحاله لري او الله د موږ ته هم توفیق راکړي چې دوی ته هر وخت خوشحالي ورکړو. مننه. دغه د دردونو دا هغه خبره مو یاده کړه. زه چې پرون دغسې خپرونه کې ما لایف درلودو، په سلګونه پوښتنې شوې، هغه کې اول هغه اکثریت پوښتنې هم دا وې چې د ګربز صحت اوس څنګه دی. یعنې دغه د خلکو مینه، ولې خلک دومره مینه لري ګربز سره دومره زیاته؟ الله دې دا ول د ټولو عزت وکړي، خدای دې دوی راته هر ځای کې خوشحاله لري. زه پوهېږم دوی موږ سره څومره مینه کوي، ما ته په هر ځای کې مینه راکړې ده، دنیا په هر ګوټ کې چې زه تللی یم ما ته دوی مینه راکړې ده او زه دوی سپورټ کړی یم د هره لحاظه، که په ما باندې سخته ورځ وي او که په ما ښې ورځ وي، دا د دوی د هېرولو نه دي او زه بار بار یادوم د دوی مینه. داسې ده چې هر څوک چې د وطن دپاره ښه کوي، هر څوک چې د وطن سره مینه کوي نو هغې سره هېوادوال مینه کوي. زما یوازینی کار دا ده چې زه د خپل هېواد سره ډېره لېونۍ مینه لرم، ډېره زیاته مینه ورسره لرم. هغه که هر چې زما د سر په بدل هم شي چې د وطن پکې خیر وي، ګربز به هر وخت ورته تیار وي. لنډ مثال همدغه ټورنمنټ درته درکوم چې په ما باندې څومره دردونه تېر شول یا څومره دردونه په ما ول، زه په اطمینان سره وایم چې دې نه زیات دردونه به ما کله په ژوند کې نه کتلي او دې نه سختیانې به ما نه کتلي. او یو خوا مې مور هم مریضه وه، هغه به هره ورځ ما ته زین ته راتله، مور به په ما باندې امین او هر ورځ به ما همدا کوشش کوو چې زه په ګراونډ کې که بارې چې زه داسې یو ځان ونه ښیم چې مور مې کله وګوري چې دا مې په زوی باندې مې درد راغی. پرون هم زه دومره پښېمانه وم چې بار راووتم، ځکه ما مور به میچ کتلی خامخا او هغې ته به چا ویلي چې دی خوږ شو نو په هغې به څه تېر شي، نو دا هم زما ذهن کول. او بله خبره دا چې هلته که زه راوتی نه ما نه شول کولی، نو ډېر زیات مشکلات ولا دا ټورنمنټ خوشحاله په دې یم چې په یو ښه طریقه هم سرته ورسولو. صحیح ده فاینل ته نه لاړو خو سیمي فاینل هم کمه خبره نه وه، خو مشکلات را باندې په ما باندې سپیشلي ډېر زیات او په دې باندې کیپټن هم پوهېدو، په دې باندې کوچز هم پوهېدل، ټول پوهېدل چې په ما باندې څومره سختیانې تېرېږي او زه په کومو حالاتو کې ټول وجود اوس هم هغه پټیانې او هغه دغونه پکې پرته دي چې هر یو ځای مې ټیپ پلستر کړی. دغه مرکې نه مخکې دا لیدونکو ته وایم موږ لاندې ولاړو، ځینې مینوال راغلل ګربز سره عکسونه واخلي او مینوال چې دا لاس په دې اوږه کېښوده بښنه ورنه وغوښته چې زور مه راکوه چې دا اوږه مې اوس هم درد کوي. خدای دې صحتمند لره. د مینوالو خبره شوه د جنوب افریقا سره لوبه کې په میدان کې تر افغانانو هندیان زیات وو او د افغانستان د بري چیغې وهلې. دا تاسو په د هندیانو باندې څه کړي دي چې دومره افغانانو سره مینه لري او د افغانستان د کرکټ سره دومره ډېره مینه لري؟ ګورې کرکټ مینوال چې هر چېرته مې چې یو ځل د کرکټ مینوال یې په اورال کې دوی به د افغانستان ټیم خامخا سپورټ کوي، ځکه به سپورټ کوي چې پوهېږي هغه څوک چې کرکټ سره مینه لري هغه کرکټ بیا د ډېر نږدې نه تعقیب کوي، نو هغې ته بیا معلومات کېږي چې کرکټ اصلي کې څه ته وایي. نو دوی ته دا د کرکټ هسټري معلومه ده چې افغانستان د کوم ځای نه کوم ځای ته په څومره ټایم کې راورسېدو او څنګه راورسېدو او په څنګه حالاتو کې راورسېدو. دا د دوی دپاره یو بالکل نه منونکې خبره ده. زموږ نه ډېر ښه ټیمونه، دا رقم ټیمونه چې همې سهولتونه همې هېوادونه همې وطن کې سوله او امن هر څه صحیح زیات، خو دومره ترقي نه ده کړې. افغانستان چې په څومره کم ټایم کې او په څنګه حالاتو کې په موږ باندې څنګه حالات لاړل راغلل، ټول هېوادوال پوهېږي په دې باندې چې سختیانې هم راغلې، الله دې نور د سختیانې ختم کړي په وطن کې. نو د دې باوجود هم بیا موږ لګیا یو او د افغانستان کرکټ هم یو بل موقف ته راورسولو. ځکه خو خلک د افغانستان سره مینه، زه مطمئن یم سپیشلی زما خو زه درته وایم هغه که د پاکستان څخه دي، هغه که د انډیا څخه دي، هغه که د کوم ځای څخه دي، ټولو ما ته مینه راکړې. پرون زه چې هلته لاړم ګراونډ کې هلته پاکستانیان هم راغلي، نه پوهېږم پاکستانیان د پاکستان هغې هم چې مونږ ته څومره مینه راکړه، هلته راغلل عکسونه یې واخیستل، مینه یې راکړه او انډیا خلکو ګراونډ د انډیا خلکو نه ډک و. نو افغانان او که د هر ځای خلک دي، زه رښتیا درته وایم از ا کرکټر ما ته دا فرق نه کېږي، کله هم چې چېرته تللی ما ته ټولو خلکو مینه راکړې. صحیح ده لږ فرق به کېږي، لږ دېخوا دېخوا تضاد به وي، خو د څوک چې ریل کرکټ سره مینه کوي هغه بیا هر څوک افغانانو سره مینه کوي. په د نړیوال جام باندې که لږ وغږېږو، نور مو ډېر مزاحمت نه کوم،
د دې نړیوال جام کې د افغانستان د ماتو درس څه شی و د یو لوبغاړي په توګه مشکلات څه شی و چې په هغه باندې کار وشي چې را روانو نړیوالو جامونو کې بیا دغه مشکلات تکرار نشي ستاسو په نظر؟ اورال کنډیشن دلته ډېر زیات سخت و د بیټینګ لپاره وکټ ډېر زیات سختې وي کله مونږ دومره یو افغان لوبغاړو خو څه چې اکثره ډېرو خلکو په دوه سخت وکټو لوبه نه یې کړې کنډیشن سخت و یس بټ کولی شو مونږ لږ نور هم بهتر کړو خپل بیټینګ کولی شو چې مونږ لږ په خپل بیټینګ باندې کار وکړو کولی شو چې لاړ شو دې ځای نه هر یو هلک چې لاړ شو هلته په سپیډ باندې کار وکړي څوک مشکل لري سپیډ سره څوک سوینګ سره مشکل لري پوره ټایم ورسره نو زه خپله چې لاړ شم ما ته خپل ټولې خمیانې معلومې دي چې زه په کوم ځای کې زما مشکلات وو په کوم ځای کې ما ته یره وه په کوم ځای کې زه څنګه وم هغه زه خپله ما باندې نه کوچ پوهېږي په ما باندې نه بل څوک پوهېږي زه خپله پوهېږم چې زه باید چېرته کار وکړم نو هغه انډیویجول زما په خپل لاس محنت او خواري زما په لاس کې ده زه چې لاړ شم ما ته دا احساس شوی دی الریډي چې زه باید څه کار وکړم او څنګه یې وکړم او څومره خواري وکړم تر څو چې نړیوال جام ته بیا راځم د افغانستان لپاره نن ټاپ سکور ما فینش کو بل ځل ته افغانستان تر فاینله پورې په ټاپ سکور فینش کوم یعنی دا یو ډریم وي صحیح ده پوره به یې نه کړی شم خو زما تر دې ځای نه یو هدف همدغه دی او زه څنګه کولی شم چې افغانستان د سختو حالاتو نه هر وخت راوباسم دغه شانته هر یو لوبغاړی که لاړ شو هر یو لوبغاړی یو سوچ او فکر وکړي چې یار صحیح ده زمونږ ټورنمنټ الحمدلله ښه وشو سیمي فاینل ته لاره پیدا کړه خو د سیمي فاینل نه تر فاینله څنګه رسېدی شو زمونږ خمیانې چېرته وې مونږ مشکلات چېرته وو مونږ میډل آرډر کې رښتیا په دې ټورنمنټ کې ډېر کلب شوي ول مونږ میډل آرډر اصل کې زمونږ د افغانستان به هر وخت میډل آرډر رنزونه کوو کله به چې مونږ اوپننګ ډېر ښه نه و بیا به میډل آرډر کې مونږ ډېر ښه رنزونه کول خو دې ځل ته کنډیشن هم دا شانته و ما مخکې خبره وکړه نو دې ته مونږ ټولو سوچ دی کوچز مونږ لوبغاړو ټولو ورته خیال دی انشاءالله زه مطمئن یم چې هر یو لوبغاړی دې ځای نه لاړ شي دوی به کار هم کوي او دوی به محنت هم کوي او اوس را باندې ریسپانسیبلیټي یعنې ذمهواري را باندې نور هم زیاته شوه ځکه د مینوالو هغه توقعګانې زیاتې شوې هغه ایکسپیکټیشن د نړیوال کرکټ زیات شو ځکه چې اوس مونږ د نړیوال جام سیمي فاینل ته لاره پیدا کړې سیمي فاینل هم کړی یس مونږ بایللې ده خو ټوله دنیا په افغانستان باندې غږېږي نو اوس دا نه چې مونږ لاړ شو بس مونږ ووایو چې یس مونږ فاینل ته ووتو مونږ خو دنیا فتح کړه اوس باید آرام شو نه مونږ باید اوس نور هم خواري وکړو تر څو د افغانستان لپاره په راتلونکي کې نوره لوبه وکړو دغه د میډل آرډر خبره مو وکړه په دې باندې پرون د لوبې نه وروسته جانتن ټراټ هم کنفرانس کې عین پوښتنه ما هم وکړه هغه دا خبره وکړه په دې سکواډ کې د افغانستان په سکواډ کې د درې نوي ځوان لوبغاړي هم و صدیق قتل و محمد اسحاق و ورسره ننګیال خروټی و میډل آرډر بیټینګ کې تاسو افغانستان کې تګ راتګ هملته اوسېږئ ژوند کوئ هملته مو لوبه کړې ده د آینده لپاره داسې ځوانان وینئ داسې لوبغاړي وینئ چې مثلا 15 کاله وروسته 10 کاله وروسته بیا دغسې افغانستان په میډل آرډر کې دغسې مشکل ونه لري هغوی راشي او دغه ځایونه ډک کړي دغه مشکلات حل کړي واقعا شته ډېر ښایسته تکړه لوبغاړي شته که ټیم کې دلته دي که هلته دي ټول تکړه لوبغاړي دي ټول استعداد لري خو د نړیوال سټیج یو ځان ته پریشر یو ځان ته هینډل کول یې پکار وي نو هغې لپاره هر یو لوبغاړي ته پکار ده چې ډېر زیات کار وکړي هر څومره هم ته ټیلنټډ یې چې په تا د پریشر ټایم کې ځان هینډل نه کو ستا فټنس لیول ښه نه زه هر وخت یو خبره کوم کرکټر هغه کرکټر دی چې د فټنس لیول ښي فټنس لیول دی چې کله ښي ته به هم پریشر هینډل کولی شي هم به ته په سختو حالاتو کې ښه پرېکړه کولی شي هم به د افغانستان د مشکلاتو نه راوباسلی شي زه هر یو لوبغاړی چې زما خبره اوري په خپل فټنس باندې ډېر زیات کار وکړي او په خپل سکلز باندې ډېر زیات کار وکړي تر څو چې دلته دې لیول ته رسېږي د افغانستان په یو داسې نوم سره نمایندګي وکړي چې د افغانستان خلک در باندې افتخار وکړي د دنیا خلک در باندې افتخار وکړي د افغانستان لپاره انډیویجول لوبې وګټلی شي بیا زما هر یو لوبغاړي ته یو هغه اډوایس ورته ښیې یو مشوره ورته ښیې ځکه چې بغیر د محنت نه هېڅ شی هم نه کېږي زه په دې یقین سره وایم که څوک محنت کوي لرې نه ده چې دې هدف ته به راورسېږي خو که دلته راورسېدو دا ځای ساتل هم غواړي نو دا ځای ساتل به هلته کېږي چې ته خواري وکړې محنت وکړې نو زه صرف دا یو خبره په ټولو کرکټ مینوالو باندې څوک چې کرکټ کوي همدا غږ پې کوم چې خواري وکړئ یو ځل چې کرکټ کوئ مور او پلار فامیل ټول هم ورته پرېښي خوشحالیانې غمونه هم ورته پرېښي
بیا یو ځل کرکټ ته راغلی کرکټ دا شانتې وکړه چې کرکټ ته د کرکټ په سترګه وګوره او کرکټ په ښه معنا سره وپېژنئ چې کرکټ څه ته وایي. کرکټ یو داسې لوبه ده هان صاحب که کرکټ ته د عزت ورکړو ډېر عزت به درکړي او که کرکټ ته د لږ هم په بې عزته سترګه وکتل دومره به دې بې عزته کړي چې ټول عمر به حیران پاتې شي چې د ما سره څه وشول. نو زه هر وخت دا خبره کوم چې کرکټ ته د عزت په سترګه وګورئ کرکټ به ډېر عزت درکړي. نو عزت کې هر څه راځي هم ستا فټنس هم ستا ډسپلین چې ته څنګه کوې څنګه نه کوې دا شیان ټول پکې راځي. نو زما دا ټولو باندې غږ کول دی او الحمدلله زموږ افغانانو کې ډېر زیات ټیلنټ دی. ټیلنټ وایس مونږ د چا نه هم کم نه یو خو کله کله په غټو سټیجونو کې مونږ چې ماتې منو هغه د خپل پریشر هینډل کولی نه شو هغه ځینې وړه وړه شیان دي چې مونږ میس کوو هغې باندې باید کار وکړو چې بل ځل ته راځو د دې نه سټرانګ راشو. ډېره مننه. بس آخري پوښتنه به یې دا کړمه چې که یو څوک له ګربز نه وپوښتي چې د دې علت څه شی و یا د دې راز څه شی و چې افغانستان سیمې فاینل ته ووتو 2-3 رازونه یې ووایي. راز به محنت او خواري اول خو ټولو نه کریډټ زه کوچ سټاف ته ورکولی شم ډېر محنت کوي د پلیر سره او هغه خپل خوښې ته پلیر نه پرېږدي. زه خلک وایي چې دا ښه نه کوي خو ځان ښه کوي ځکه دوی پوهېږي دوی دلته دي دوی ته ایکسپیرینس شوی دوی ته هر څه پته لګي چې پلیر دلته باید څه وکړي څه ونه کړي. انډیویجول زه به وایم چې شاید زما نه خوښېږي چې ما ته څوک ووایي چې دا وکړه دا وکړه خو کله چې هغه شی زه وکړم د دوی کې دی هغه د ټیم په فایده وي زما فایده به یې به نه خو د ټیم په فایده به ډېر نو مونږ دلته د څه لپاره لوبه کوو د افغانستان لپاره د ځان لپاره لوبه نه کوو. نو اول خو د دوی نه ډېره زیاته مننه او بله دا چې دا انډیویجول ډېر فرق کوي. زه چې آی پی ایل کوم زه ناست وم ما لوبې نه کولې نو زما یوازې یو سوچ او فکر دا و چې زه که دلته لوبه کوم او که یې نه کوم زه چې ورلډ کپ ته لاړ شم زه باید ورلډ کپ کې دومره شی وکړم چې د افغانستان لپاره یو ښه طریقه نمایندګي وکړم. یعنې زه پوهېدم چې د خلکو توقعانې به زما نه زیات وي ځکه یو زه داسې څوک یم چې دوی غواړي چې زه څه شی وکړم افغانستان لپاره. نو زه به چې هلته لاړم په هغه روژه کې ګرمي کې خلک ما ته حیران وو چې دا وګوره نه لوبه کوي چې راشي دوی به ډوډۍ خوړلې زه به ما به دوی به چې ډوډۍ خوړله ما به هلته 200 باله م ولي زه به تللی وم بیټینګ د دوی دغه چا به چې ترو یې راته کول دا مې لیونیان کړي ما ته ویل ګربز باید تھوڑا گزارت وکړه ما ستاسو کار دغه دی زما کار بیټینګ دی باید وایي کوي ما ته به میچ نه میلاوېدو خو ما سوچ او فکر دا و چې که هلته راته موقع میلاو شم باید زه تیار یم که هلته میلاو نه شو دلته چې زه راشم دلته باید زه 100% تیار وم ځکه ما سره دلته موقع نه وه چې بیا زه دلته ځان تیار کړم. نو زما انډیویجول خو همدغه علت او د هر یو لوبغاړي شا به هم دغه علت چې دوی به خواري کړې محنت به یې کړې او مونږ ټیم دلته یو څو ورځې مخکې راغلی تقریبا یو نیم هفته مخکې راغلی نو دلته هم خواري کړې وه نو شاید ټول د محنت او د خوارۍ برکت. ډېره مننه ګربز خدای دې صحت درکړي او خدای دې نور هم توان درکړي چې همیشه د خپل هیواد لپاره د افغانستان لپاره په نړیواله سټیجونو کې همدغسې وځلیږئ او زه مخامخ تاسو ته مبارکي درکوم تاسو د 2024 کال د نړیوال جام هغه ټاپ سکورر یا تر ټولو ډېر منډې جوړونکي یاست او د دې مبارکي هم درکوم درته چې افغانستان سیمي فاینل ته ووتو په اول ځل په تاریخ کې خدای مو بریالي لره او ډېره مننه چې وخت ډېره مننه عزتمن ډېره مننه انشاءالله. السلام علیکم.